سلامونه دوستانو، نیکی هیلې جوړ په خیر هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. بشیر وطندوس یم. نن یو ځل بیا ستاسو ته د سکرین په پرده باندې لکه څنګه چې الله جل جلاله انسانان د مینې لپاره پیدا کړي، د محبت لپاره پیدا کړي دي. انسان یو اشرف المخلوق کریچرز پیدا کړي دي. نو راسئ دوستانو، راسئ مسلمانانو، راسئ انسانانو، موږ تاسې د دې په وجه باندې چې د شیانو سره مینه کوو، د انسانانو سره مینه وکړو. راسئ ځوانانو تحصیل وکړي، راسئ ځوانانو خپل وطن ته کار وکړي، راسئ ځوانانو خپل ځانونه وروزئ، خپل کورنۍ وروزئ. نیلسن منډیلا وایي که چیرې تاسې غواړئ د یوې ټولنې ته خدمت وکړئ، نو تاسې اول خپل زوی، خپل اولاد، خپله لور وروزئ، ټولنې ته یو ښه طبیعت یا سریزن وړاندې کړئ، طبیعت ته یو ښه سریزن وړاندې کړئ. که چیرې تاسې غواړئ کوښښ کوئ د وطن دپاره، د آبادۍ دپاره، د بیا ژوندونې دپاره کار کوئ او لاس په کار کېږي، نو اول یې د ځانه څخه شروع کړئ، د خپل اولاد څخه شروع کړئ، د خپل ملګرو دوستانو څخه شروع کړئ. الله جل جلاله وایي تر هغه پورې به زه ستاسې حالت ته تغییر ورنه کړم تر څو چې تاسې خپل حالت ته په خپله تغییر نه یې ورکړئ. نو دا داسې نشي کېدلی چې الله جل جلاله موږ تاسې د دې بحراني حالت څخه راواخلي او ښه حالت د هغه وخت کېدلی چې موږ او تاسې په خپله یې وکړو. هیڅ ریولوشن په خبرو په تیوري باندې په وجود نه دی راغلی. هر تغییر، هر مثبت تغییر په حرکت باندې په وجود راغلی. راسئ داسې یو حرکت څخه رامنځته کړو، د داسې یو حرکت څخه کار واخلو چې هغه د افغانستان لپاره، افغانستان د ښېګڼې طرف ته بیایي او افغانستان د دې بحراني حالت څخه ژغوري. د دې ټولو لپاره د حل لاره څه ده؟ د دې ټولو لپاره یوه کلي لري چې هغه علم دی، هغه انسانیت دی، هغه شفقت دی، هغه انسانیت دی او هغه افغانیت دی چې موږ تاسې باید په کار واچوو او دې څخه استفاده وکړو. دا مهمه نه ده چې موږ تاسې جغرافیایي موقعیت مو په اسیا کې پروت دی. دا مهمه نه ده چې موږ تاسې هغه فزیکي شتون مو په افغانستان کې دی. دا مهمه ده چې موږ تاسې څنګه انسانان یو، څنګه موږ د انسانیت لپاره کار کولی شو. هر کله چې افغانانو په ځان کې دغه څه پیدا کړله چې څنګه موږ افغانان یو د بل سره مینه کولی شو، څنګه موږ کولی شو چې نړیوال کېدلی شو، د دې ملي کېدلو څخه راووځو، یو لږ نړیوال کېدلو ته مخه کړو، په هغه وخت کې موږ تاسې یو ښه باثباته ژوند افغانستان درلودلی شو. هر څه باید انسان په خپله په لاس راوي. ځکه په خپله په لاس راوي موږ ته الله جل جلاله لاسونه راکړي دي، سترګې راکړي دي، پزه یې راکړي، غوږونه یې راکړي دي، فکر یې راکړی دی، پښې یې راکړي دي. د هر اندام الله جل جلاله دې دپاره راکړي چې دې څخه موږ د انسانیت لپاره کار واخلو. سترګې دې دې لپاره راکړي چې موږ په یو ټولنه کې غریب خوار ووینو، هغه باید سره شفقت پر هغه باندې وکړو، مینه ورسره وکړو. غوږونه دې لپاره کړي چې موږ دغه یو ضرورت چې ولري د یو غریب دپاره د هغه شکایت واورو، د هغه سره موږ همکاري وکړو. یعنې دغه هر عضو چې موږ تاسې ته راکړی دی دا د یو څه دپاره راکړی دی، نو باید د دې دپاره د انسانیت کې د دې څخه استفاده وشي.